د ښکلاګانو په بدمسته اس کمنده چې وو مونږ شاعران د ژوند غزل کې بلا خونده چې وو او منم په خوله به څوک نه وایو مجبوره به یو منم په خوله به څوک نه وایو مجبوره به یو خو د قلم په سوکار ظلم ته بنده چې وو او ساقي شراب خو د هغې جانان په شونډو کې وو ساقي شراب خو د هغې جانان په شونډو کې وو سله پیاله کې د تربو انګور ګنده چې وو او راتللی یې څه وو د قیامت هغه نیټه شوله بس راتللی یې څه وو د قیامت هغه نیټه شوله بس اختره ځان به ورته خط کې ګیله منده چې ما نه ورکې زمانې زه په خپله زمانه یم ما نه ورکې زمانې ما به اورې ما به لولې ما به سپړې زمانې زه په خپله زمانه یم ما نه ورکې زمانې ما به اورې ما به لولې ما به سپړې زمانې او په سوري سوري صادر کې د پیړو نه را روان یم په سوري سوري صادر کې د پیړو نه را روان یم په غلبیل غلبیل سینه کې ما ساتلې زمانې او زه ګل رنګه سباون لا د ډیران په سروده شوم زه ګل رنګه سباون لا د ډیران په سروده شوم ما جړلې زمانې وې ما خندلې زمانې او د خیبر نه تر پامیره د چتراله تر بولانه د خیبر نه تر پامیره د چتراله تر بولانه د خیبر نه تر پامیره د بولانه تر چتراله امنیت ته پسخېدلې بوږنېدلې زمانې او تا ته نه یادېږي پرېږده اوس ګیرې شو بوډا شوې د اختر په هر قدم به روغلي ونې روغلي ونې څوک څوک دي تا چې مني څوک څوک دي حسن د فطرت څخه مړه غني څوک څوک دي حسن د فطرت څخه مړه غني څوک څوک دي زی غاړې باسمه سړه بني څوک څوک بن په بن خواږه افغان دنګ دنګني څوک څوک دي زه د باچا خان مرید ځان پیژنې څوک څوک دي لر وبر کې پوله شي دا منځني څوک څوک دي زه په پښتو ویاړ اختر نور مېړني څوک خان اکثر د خربچي بعضې خان د خربچي ستنه اس جوړ کی شیخ یم کی صفاتونه ترنه اوږده او تجدید پکې راغلی حق تلفی داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کی څوک د زرو په کاسو کې د تخار نه نجس جوړ کی څوک په نیش کې هم کانغ وي له دې خاور وطلس جوړ کی د غلام کلم کمال دی د شاهین نه ټپس جوړ کی نفس د شاهین وای د غانټول نه نرګس جوړ کی نو خدای دې چارې وس برنه کی چې د وس نه خوس جوړ کی څوک دوړي ونی اختره څوک شعور جوړ کی ډیر خلاله ډیر